السلام علیکم ګرانو دوستانو، انشاءالله چې تاسو په ټول ته روغ جوړ آرام اوسئ. بیا هم ستاسو ملګری یم لطیف مهربان. نن له یو نوي ویډیو سره تاسو ته حاضر یم. نو مخکې له دې نه لکه څنګه چې زه همیشه تاسو ته وایم چې ویډیو شروع کولو نه مخکې د تاسو یوه هیله لرم، هغه دا چې زما د فیسبوک صفحه تاسو لایک کړئ تر څو چې هر نوی ویډیو اپلوډوم تاسو سره د فیسبوک د لارې نه شریکوم، تر څو تاسو نه باخبره یم چې نن تاسو ما چینل سبسکرایب کړئ. دلته صحیح ده، دا چې سبسکرایب کړئ نو هر ویډیو چې زه نوی اپلوډوم تاسو به د هغې بیا میسج درځي. صحیح شو، په جیمیل کې به میسج درځي، بیا تاسو کولی شئ هغه ویډیو ډېر په اسانه وګورئ. نو نن ګرانو ملګرو زه چې کوم ویډیو باندې په کوم شي باندې خبرې کوم هغه دی د پیپال اکاونټ دی. صحیح دی، پیپال اکاونټ به تاسو حتما اورېدلی، ما ته ډېرو ملګرو د پیپال اکاونټ باره کې میسجونه هم کړي چې دا پیپال څه شی دی، څنګه کار کوي. صحیح شو، راځو اول دې ته چې پیپال څه شی دی او پیپال څنګه کار کوي. صحیح شو، ګورئ دلته ما په انګلیسي کې ورته ډېر یو اسانه یعنی آسان طریقې سره ما پیدا کړ چې دا پیپال څه شی دی او څنګه کار کوي. تاسو هم غواړم ډېر په اسانه ژبه تاسو ته تعریف کړم چې دا څنګه کار کوي. اول خو پیپال چې دی دا عمومي معلومات دپاره داسې کسه چې پیپال یو امریکایي کمپنۍ ده. صحیح دی، چې اول د دې مشر ایلان ماسک و چې به هغه خرڅ کړه په نورو خلکو باندې. اوس راځو دې ته چې دا پیپال دی څه شی څنګه کار کوي. تاسو وګورئ دلته ډېر اسانه په انګلیسي لیکلي instant transfers. Sending money this way means the money is immediately credited to the recipient's account. That person can then immediately transfer the money to his or her personal bank account. If you want to send a transfer, you must have a credit or debit card registered with PayPal as backup for your funds. دلته واضح لیکلي دي چې پیپال چې دی یو آنلاین اکاونټ دی چې د هغې د لارې نه تاسو کولی شئ خپل بانک اکاونټ ته پیسې ټرانسفر کړئ. البته کوم بانک اکاونټو ته؟ هغه بانک اکاونټونو ته هم تاسو په هغې کې چې کریډټ کارت یا ډیبټ کارت ولرئ. صحیح شو، کریډټ کارت یا ډیبټ کارت که تاسو چیرې بانکو ته ولاړ شئ، که تاسو چیرې هغوی سره اکاونټ ولرئ نو هغوی تاسو ته به دا کریډټ کارت یا ډیبټ کارت درکوي. خو په افغانستان کې ماستر کارت شته، هغه که تاسو اکاونټ چې ولرئ هغه بانک سره که ونه لرئ هغه درکوي، ولې په خپله هغه ماستر کارت تاسو ته یا ډیبټ کارت دلته لکه یو اکاونټ غوندې درته جوړوي. صحیح شو، لکه اکاونټ غوندې کېږي چې په دې کریډټ کارت یا ډیبټ کارت یا ماستر کارت د لارې نه تاسو کولی شئ آنلاین پرچیز وکړئ، آنلاین خریداري وکړئ. صحیح شو، له دوکانو نه، له ویب سایټونو نه، له هر څه نه تاسو غواړئ تاسو کولی شئ آنلاین خریداري وکړئ. ښه، اوس دې ته راځو چې پیپال څنګه له دې سره کار کوي. اول به تاسو څه کوئ پیپال کې؟ اول به تاسو پیپال دغه ویب سایټ ته صحیح شو www.paypal.com دې ویب سایټ ته چې ولاړئ دلته به څه وکړئ، ساین اپ به ورته ووایئ. صحیح شو، ساین اپ مو چې ورته وویل دلته به تاسو ته دوه آپشن درکړي چې پرسنل کا بزنس اکاونټ. موږ خو تاسو وایو ټول پرسنلی شخصي بزنس لپاره نه کار کوو، پرسنل به انتخاب کړئ، نیکسټ به کړئ. صحیح شو، نیکسټ چې هم کړئ دلته به تاسو ورکوئ، دلته به تاسو نور معلومات وګورئ، فرست نیم دا شیان شو دا شیان شو. صحیح شو، دلته به تاسو کنټري ورته فکر نه کوم چې افغانستان انتخاب شو، بیا هم تاسو وګورئ که چېرې افغانستان وي افغانستان انتخاب کړئ. خو زه دا عمومي تاسو ته ښیم، دا تاسو چې په افغانستان کې دا پیپال اکاونټ مه جوړوئ، ولې په افغانستان کې مشکل دا دی چې پیپال اکاونټ له ماستر کارت، کریډټ کارت یا ډیبټ کارت سره لینک کېږي نه. صحیح شو، دا زه هغو ملګرو ته ښیم چې کوم افغانان دي په خارج کې دوستان لري یا په خپله په خارج کې دي هغوی کولی شي د دې نه استفاده وکړي. صحیح شو، دغسې تاسو فرض کړه دا پیپال اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. صحیح شو، بیا به تاسو راځئ لاګین ته راځئ. صحیح شو، لاګین ته چې راغلی دلته به خپل اکاونټ ته دننه کېږئ، خپل اکاونټ دلته به څه ورکوئ، جیمیل ایمیل ادرس به ورکوئ، دلته به خیر پاسورډ ورکړئ، نیکسټ به ووایئ، لاګین به شئ. لاګین چې شولی دلته به تاسو څه کوئ، دغلته چې ګوره تاسو ویلي چې کریډټ کارت یا ډیبټ کارت چې ما درته وویلې که نه چې کله تاسو پیپال اکاونټ مو دلته جوړ کړه، دلته پیپال اکاونټ جوړ کړه. صحیح شو، بیا به دغه پیپال اکاونټ له دغه کریډټ کارت یا ډیبټ کارت ته تاسو ته چې کوم بانک درکړی صحیح شو یا ماستر کارت هر شی تاسو لرئ دا به له هغه سره تاسو څه کوئ، لینک کوئ. دا چې کله لینک هغه نه بعد به تاسو چې کله آنلاین کار وکړئ هغه ویب سایټو سره چې پیپال اکاونټ مني، به تاسو پیپال به څه کوي، تاسو پیسې د همغه پیپال اکاونټ د لارې نه دغه کریډټ کارت یا ډیبټ کارت به تاسو ټرانسفر کوي. دا صحیح شو، دغسې کار کوي. نو به دلته پیپال ګټه چې ده، پیپال ګټه دا تاسو ته که فرض کړه چې تاسو کار کوئ 100 افغانۍ تاسو وګټلې. صحیح شو، هغې سره کار وکړو نو پیپال 15 یا 10 افغانۍ تاسو باندې کمیشن په حساب ځان ته ګرځوي. دغه د پیپال ګټه شوله. صحیح شو، اوس راځو دې ته چې اوس افغانستان کې څنګه دی. اوس په افغانستان کې بدبختانه چې څنګه ما وویلې پیپال مشکل نه لري. په افغانستان کې موږ مشکل لري، بانکونه مشکل لري. افغانستان کې بانکونه پیپال ته وایي چې اکاونټ جوړ کړئ تاسو، خو د موږ د مشتري پیسې به تاسو نشئ کولی چې د موږ کریډټ کارت یا ډیبټ کارت یا ماستر کارت ته را ټرانسفر کړئ. مشکل ټول دلته دی.
دغه لپاره دی چې پیپال اوس په افغانستان کې خپل هغه آپریشن یا خپل کار نه شروع کوي. ولې د پیپال چې تر څو پیسې پیپال اکاونټ ته ترانسفر نشي نو خو د پیپال ګټه نشته که نه بیا داسې کېږي چې یو بېمانه غوندې کار کېږي. نو انشاءالله د هغه ورځې په امید چې افغانستان کې پیپال کار شروع کړي. ولې پیپال ډېر مهمه دی. کوم خلک چې آنلاین کار کوي هغوی د پیپال په قدر باندې پوهېږي. نو دا ګرانو دوستانو تاسو ته یو عمومي معلومات د پیپال باره کې چې پیپال څه شی دی، څنګه کار کوي، او افغانستان کې باید څه وکړو چې پیپال اکاونټ آیا جوړېږي که نه جوړېږي. خو ما تاسو ته څنګه وویل چې پیپال اکاونټ بخښنې سره په افغانستان کې نه جوړېږي. صحیح شو. نو په امید د دې چې ورځ داسې راشي افغانستان کې موږ پیپال اکاونټ جوړ کړو. نو دغه ودې نن ورځ ویډیو ګرانو ملګرو په آخر کې به هم له تاسو نه یو ښه هیله لرم چې فیسبوک پیج مې لایک کړئ او ورسره یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ تر څو زه تاسو ته نوې ویډیوګانې چې اپلوډوم هغه تاسو ته په وخت در ورسېږي او تاسو له هغه نه ګټه پورته کړئ او ښه زده کړئ ترې. نو انشاءالله دوستانو تر بیا چې زه تاسو خدمت کې در حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان.